د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. د میدان وردګو ولایت د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست له لوري د ډي آر سی مؤسسې سره په همغږۍ د یاد ولایت د جهلیز ولسوالۍ اړوند د تکانې او سنګکلاخ کلیو اړوند د 183 کورنیو سره چې موده وړاندې د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست تر شرط لاندې د یاد مؤسسې له لوري سروې شوي وو، نن ورځ یې توزیع په یاد ولسوالۍ کې پیل شوه چې هرې کورنۍ ته 8000 افغانۍ ژمنۍ نغدي مرسته چې ټولې 1,15,04,000 افغانۍ مرسته ترسره شوه. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیالۍ په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې د یو شمېر رغنیزو پروژو طرحې تایید او د منظورۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوي دي. د دې پروژو له ډلې یوه په کابل ښار کې د اطلاعات او کلتور وزارت په ځمکه باندې د یوه سوداګریز مارکیټ د جوړولو طرحه ده چې تایید شوې او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوې ده. د یادولو وړ ده چې په دغه غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د ننګرهار په حصارشاهي صنعتي پارک کې د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید، په هرات کې د یوه تفریحي کمپلیکس او په کابل کې د خوراکي توکو د سترو تولیدي کارخانو د جوړولو طرحې هم وړاندې شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په دوام پرون 1 نورې کورنۍ هم افغانستان ته راستنې شوي دي. د معلوماتو له مخې له دې جملې څخه 28 کورنۍ د تورخم او 22 نورې د سپین بولدک له لارې راستنې شوي چې د غړو شمېر یې 255 تنو ته رسیږي. د سرپرست حکومت لخوا د راستنېدونکو لپاره ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه راستنه شویو سره اړینې مرستې کړي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له اوه بېلابېلو بنسټونو سره د څه باندې $1.5 میلیون په ارزښت د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې دغه تړونونه د افغان ماشومانو او ښځو له تعلیمي مؤسسې، د خیریه بشري، د ژوند ټولنیزې، اقتصادي او پراختیایي مؤسسې له پوهنې څخه د ملاتړ، اکشن اید، راهنوین او د ناروې د کډوالو شورا سره د همکاریو تړونونه لاسلیک شوي دي. د یادو تړونونو پر بنسټ به دغه مؤسسې $1,512,012 په بلخ، سرپول، بدخشان، هرات، نیمروز، بغلان، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې له اړمنو کورنیو سره د نغدو پیسو، خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو سربیره اړمنو کورنیو ته د کورونو کرایه کولو په برخه کې لګول کیږي. بلخوا د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د پوهنې نړیواله ورځې په مناسبت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یوه لیکلي بیان کې د هېواد ټولو لوستو محصلینو او استادانو ته مبارکۍ ورکړې ده. دغه راز په دې لیکلي بیان کې یو ځل بیا د افغانستان له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هېواد د نجونو پر مخ دې د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې ژر تر ژره پرانیستل شي تر څو د هېواد ځوان نسل د علم او پوهې لوړو پوړو ته ورسیږي او هېواد مو له فقر څخه خلاص شي. او له هېواد څخه بهر د راپورونو له مخې روسیې پر اوکراین تور پورې کړی چې د جنوري په 24مه یې په بولګراد سیمه کې یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه ویشتلې ده. د معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې 4 کسان سپاره وو چې ټول وژل شوي دي. اوکرایني چارواکو د روسیې د دغه ادعا په اړه تر اوسه کوم څه نه دي ویلي. اوکرایني چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ټاکل شوې وه چې پرون له روسیې سره د اسیرو سرتیرو تبادله وشي، خو په وینا یې روسیې دوی ته نه ویلي چې سرتیري به یې ترانسپورتي الوتکه کې لیږدوي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو دا د ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.